نه وي خو زه وایم که داسې د قامي اتفاقونه وي څه یو داسې واقعیت کور خپل نه ډاري ټول ولس به ولاړ وي څومره واقعیات څومره دردناک واقعیات لا اوس هم داسې دي چې دا چاته پته هم نه ولګي بس خدای دې اتفاق احتیاط د قام او د وطن نصیب خدای دې موږ ته د یو بل د قدر او د احترام او د عزت هغه غره نصیب کړي دا پښتونخوا ته نفرتونه ډېر خلکو راوړي دي باید موږ داسې یو خبره نه وکړو چې نفرت ځینې زیات شي هره خبره دا وکړو چې خپلولۍ زیاتې شي نفرتونه کم شي دا تقسیم در تقسیم ساتل دا بیخي سامراجي پالیسي ده دا د برطانیا نه واخله تر اوسه پورې روانه پالیسي ده پښتانه اول په مختلفو حصو تقسیم بیا په قامونو تقسیم بیا په خیلونو تقسیم بیا په قبیلو تقسیم په بخښنه سره بیا په پارټو تقسیم بیا په فرقو تقسیم دغې تقسیم نه موږ څه ونه موندل هر هغه پېښه چې په هغې باندې موږ په یو پیج ودرېدلي یو موږ په هغې کې کامیابي حاصله کړې نو بهرحال بیخي به د پښتنو په منځ کې دا ټول ستاسو سره ولاړ یو هم په دې کې داسې څه په بل نیت راغلی دا ټول ستاسو د دغې په منځ کې دا غم به ځان ته نه ورځي دا زموږ ستاسو شریک دا به ټول په یو ځای کوو موږ ته اندازه ده یو پلار دپاره لور څه شي د یو مور دپاره لور څه شي ټیک ده کېدای شي هغه درد چې ستا په زړه کې د هغه ټول محسوس نه کړي خو شریک یې شماري شریک یې در سره خالي هم فرشته بیا واپس نه راځي خو دا ده چې نورې فرشتې به بد کېږي د هغې دپاره خو څه لار جوړه شي کوم درد چې تا ولیدو کوم غم چې تا ولیدو یا په دې واقعه کې مونږ ولیدو باید بیا یې نه وکړي نو په دې هکله باندې ستاسو چې کومه یعنې سټانس ته تر اوسه پورې کومه خبره تا کړې ده په هغې باندې ټول پښتانه دا ځان یا پیچیم دا کیسه نه پکې دا د ټولو مشترکه در سره پکې ودرېدلي هم دي مزید در سره ودرېږي آینده هم په کوم ځای کې هم دغې کور ته د فرشتې مور او پلار ته وروڼو خویندو ته کوم قسم ضرورت وي په دې وختونو کې زموږ د پښتنو مشران د فرشتې مور پلار چې دوی موږ ته یو خبره وکړي چې یعنې دا ده موږ به هغه شی ورسره وکړو فلحال خو هغه دومره وشوه چې پرون ډېر همت وشو که د یعنې سپیشل د څومره کسان دلته پرونی ورځ تېره کړله نامونه چې اخل هم ډېر دي هغو موږ ټول کام سلام ورته ټول پښتانه نه ټول انسانان دې سلام ورته چې هغو دا همت وکړ تر ماښامه پورې دا هغه وکړو چې دا کیسه یې هم را اوچته کړله دغه میډیا نه راخیستله چې اوس یې کیمرې بلکې دغه الټه به پاته نشته څه نه ویل دغو خلکو دا هغه وکړه چې دا خبره هم رامخته شوله او بیا بېرته په هغې باندې د انصاف دپاره مذاکرات هم ډېر خوشایندي ښه خبره ده کومې هم مطالبې شوي دي دا ډېرې بهترینې وې او بیا چې څنګه منلې شوي دي دا هم صحیح ډېر او آینده به هم په دې باندې چې څه هم وي دا خو ناست کسان خو ډېر ساجده په کم تعداد کې دا ټول پښتون خان در سره مثال نو کله هم د دغو پښتنو په منځ کې چې ځان یوازې شمار نه کړي او کله هم دا غم درته یوازې محسوس نه شي هره ورځ هر وخت به موږ در سره ولاړ وو د یو میسج د یو رابطې په فاصله کې یو در سره زه خو دا وایم چې موږ د ټول پښتون ولس د ټول پښتون قوم نه ډېر خوشحاله یو ځکه چې دا زموږ په د پښتانه ټول یو پښتانه یو ځکه دا زه یادوم چې دا د مومندو بچی و نو نه دا د ټولو پښتنو بچی و خو چې موږ سره په دې غم کې دا خلک څومره ولاړو څومره تکلیف یې ویسته بلکې دغه میډیا چې دا نن راغلې د دې زموږ اواز نه اوچتاو موږ سره لاس پروت و هم زموږ لاس اواز چا نه اوچتاو خو چې کله دوی دا ولیدل بلکې دوی موږ پسې یو خبره دا هم وشوه چې دا پښتانه په اسلام مین دي دوی به اوس روژه کې تنګ شي دا به خورېږي خو چې کله دوی ولیدل چې دوی سره د روژې په دې سړک باندې ناست یو پاسینه نن د هغې دغه د اتفاق او د دغې زور چې زموږ مطالبې هم واورېدل شوې
او زمونږ چې دی دغه میډیا دغه هم راله خو دا کومه دوه میډیا دوه هغه چې کوم زمونږ خلاف کوم پروپیګنډه کړې ده دوی کوشش کاوه چې دغه زمونږ دغه ایشو دا متنازع کړي دې له یو بل رنګ ورکړي دغه کې چې کومو خلکو شاته دغه کردار ادا کړی دغه هم ناوړی کردار دی موږ د هغې هم غندنه کوو او دغه دوه کوم نیشنل هغه چې دي زمونږ چینلې چې دوی چې کوم کردار ادا کړی ځکه چې دا هر څه ترې لرې کړي د پښتون بچیان ترې لرې کړي د انسانیت قتل شو د انسانیت قتل شو د انسانیت په قتل باندې چې زمونږ اگر انسانیت کے قتل پہ ہمارے میڈیا اس طرح غلیظ انداز پہ پہنچ سکتا ہے اس طرح گھٹیا حرکت جس طرح دو چینل نے کیے ہوئے اتنے گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ہم اس کے ابھی اس کے خلاف کچھ بولنے اگر بولے تو میرے خیال میں اس کے لیے خود ہی کافی ہے اگر اس چینل والوں کے جس نے یہ کام کیا ہوا ہے اس کے اپنی بچی کے ساتھ ہم نہیں چاہتے خدا کسی انسان کی بچی کے ساتھ اس طرح کوئی عمل نہ کرے لیکن اگر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ہو جائے تو اس کا کیا سوچ ہوگا تو منگ دا ټول پښتنو مشکورو د ټول خلکو مشکورو د ټول لیډرشپ مشکورو چې دغلته رالل کېناستل او بیا د پاکستان د هغې مظلومي طبقې ټولو که هغه بلوچ دی که هغه سندی دی که هغه پنجابی دی ټولو پکې یو ډېر ښه کردار ادا کړ موږ د ټولو مشکورو او د خاص کر د دې دوه ایمنیګانو که زه یې نه وایم نو دا به زیاتې چې دوی دواړو ما سره د شپې د 8 بجو نه په سړک باندې ناستو او د بیګا د 9 بجو پورې د 10 بجو پورې موږ سره په سړک باندې دلته ناستو او سره د ټولو ځوانانو ملګرو مشکور یم د دوی هم شکریه ادا کوم خو چونکې دا د مصروفه خلکو د دومره مصروف باوجود موږ سره دوی دلته ناستو نو د ټول قوم او د حکومت چې موږ سره کومې وعدې وکړلې کومې موږ سره پرون معاهدې کړې او نن زموږ د سپیکر صاحب سره کوم ملاقات وشو هغې کې چې کومې خبرې د مغې معاهدو تایید وشو پیشرفت دا وشو چې یو خو موږ ته اف آی آر کاپي میلاو شو اف آی آر لانچ وشو هغه بېګا شوی او هغوی دا وویل چې کوم تاسو سره زموږ معاهدې شوي دي دغه به منوعین تاسو سره سرته راشي دغه به منوعین هغه دغه خبره یې هم وکړله د کمپنسیشن خو هغه د هغوی د حکومت د خپل اړخه وکړه زموږ مطالبه نه وه ورسره موږ دغه نه ده کړې هغوی دا وویل چې یاره داسې څه انسیډنټ وشي نو حکومت د خپل طرف نه یو څه امداد کېږي هغې باندې هم موږ چې دی فایل ورک کړی دی هغه روان دی نو موږ د هغوی د دغې سپیکر صاحب د دغې میټینګ نه هم ډېر کافي مطمئن وو چې یاره مطلب دا زموږ دغه مطالبې واورېدې خو زه یو میسج د پښتون قوم ته ورکوم مظلوم طبقو ته دا یې ورکوم چې که کله هم تاسو په خپلو مسایلو باندې په خپلو مسلو باندې دغسې راوتلی نو هېڅ داسې یو مسله لري نه چې ستاسو مسلې سرته ونه رسي خو د پښتنو اتفاق به پکاري پکاره چې موږ متفق شو او خپله بیانیه خپله مسله وپېژنو موږ خپله مسله وپېژنو هله به زموږ ټولې مسلې حل کړي ټول خلک به موږ برداشت ځکه چې ما چې څومره اندازه وکړه په دې ملک کې څوک مني نه په دې ملک کې به ځان مني سر خلکو باندې چې زه هم د دې ملک وګړی یم زه د ملک څه یم نو بیا به تا سره ځم دې دپاره به د اتفاق او د اتحاد ضرورت وي زه پښتون قوم ته بیا هم اپیل کوم چې متفق شئ یو شئ زموږ ټولې ډلې دا خبره نه کوو چې یو پی ټي ایم دی یو نیشنل پارټي ده زموږ چې پښتنو څومره پارټۍ دي که تحریک انصاف دی که مولانا صاحب دی که جمعیت علما اسلام دی که جماعت اسلامي ده که پیپلز پارټي ده د پښتنو څومره پښتانه چې دي په دې یو خپل پښتنو د ایشو دپاره باید چې موږ را یو شو او یو میدان او یو ډګر خپل اس سلسلے میں میں ایک بات کرنا چاہوں گی شکریہ او الله پاک دا کومه واقعه چې راغلې وه حقیقت دا دی چې څنګه نثار خبره وکړله او منظور خبره وکړله لکه دا ایشو دا نه ده چېرې لکه څنګه چې زمونږ په سوشل میډیا باندې یو څیز را دغه شو چېرې دا مومند دي او چا بل ټرایبل دي چا بل پښتانه دي مین خبره افغان دي لکه مین خبره د انسانیت ده لکه مطلب چې کم ظلم شوی کم زیاتی شوی دی بیا مین خبره دا ده چې د ماشوم په دې مخ باندې کم معصومیت دي هغې ته بیا انسان وګوري زه دا وایم چې دا خو کم از کم دی خو موږ انسان نه شو ویلی باقي چې کوم پیشرفت شوی و زه په لومبۍ ملاقات چې دوی والد صاحب څخه کله زما وشو نو ده ته مې وویل چې یاره زمونږ پارټي مارټي دا ټول څیزونه یو سایډ ته کړه
زمونږ چې څه کومه ستا خبره یقه خبره به زمونږ وي هغې به زما په خیسه چې دوی د والد صاحب چې کومه دی دا به هم د دې ګواه نور ملګري چې کومه دي هغوی چې چا څه ویلي خو لکه دا والد صاحب د دې ګواه دی چې داسې زما لومبی ملاقات شوي ما چې ستاسو کوم سټیټمنټ دي په هغې باندې به زمونږ سټیج باقي نن دا وفد چې کوم راغلي وو د والد صاحب هم راغلي وو نثار بیدي هم سره راغلي وو سپیکر صاحب چې کومه خبره وکړه هغه دا خبره وکړله چې یاره دا ایز ا پښتون هغه څنګه د همدردۍ او هغه څیزونه هغه وایي چې یاره زم یو پښتون یم او په دې باندې زم دومره خفه یم لکه څومره چې ټول پښتنو ته دک رسېدلی دی نو انشاءالله په دې ایشو باندې به موږ ټول په یو پیج باندې د خیره سه او کومې پورې چې دته انصاف نه میلاو شوی حقیقت دا و چې نه سپیکر صاحب ویلي چې یاره ساجد او زمونږ چې نور زمونږ څومره ملګري یا نورتاج به لکه موږ پارټۍ کې همدغه رنګې دا ایشو دغه کړی وو چې څومره منسټران وو څومره ایم این ایز وو هغه موږ داسې کړي وو بل خپل ځاني زمونږ چې څنګه دلته ملګري په سړک باندې ناست وو حقیقت دا و چې موږ ته هم دغه رنګې خوب نه راځي لکه دغه ته چې به وکته هغه ماشومې ته به دې وکته دې ظلم ته به دې وکته خو دې شته که موږ هم خوب کړی دی نو الله پاک دې وکړي چې داسې ناخوشګواره واقعې نورې نه راځي الله پاک دې زموږ په ټولو پښتنو سیمه کې خوشحالي راولي خدای پاک دې ترقي راولي دا غمونه او دا کم دردونه دي دا صرف د زموږ مقدر نه دی موږ به د بدلون دپاره کار کوو د دې خاورې د پښتنو د راروان مستقبل لپاره به انشاءالله ټول په شریکه باندې کار کوو ډېره مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې خو موږ د ده په دې غم کې شریک یو د ده عزت زموږ د ټولو پښتنو عزت دی او چونکې زه عموما قوم سره تعلق ساتم ساجد به ساتي نثار ساتي خو د مهمنوالۍ خبره چې ټکټ کې پاکستانیت او پاکستانۍ خبره چې ټکټ کې مسلمانۍ خبره او د انسانیت خبره چې کوم ظلم شوی دی د دې موږ مذمت کوو او د دې ظلم چې کوم خلکو پکې دا ایفرټس وکړو هغه خبره موږ اپریشیټ کوو خو تاسو په روډ باندې وکړله موږ هغه اپریشیټ کوو تاسو دا ایشو ریس کړه خو موږ چې کوم ساجد وایو یا زه موږ چې کوم په پی ټي آی زموږ حکومت دی موږ په حکومتي سطح باندې دا خپله خبره وړاندې کړې ده خپل مشرانو ته وړاندې کړې ده هغوی سره ډسکس کړې ده بیګام هم پرې خبرې شوي پرون هم پرې خبرې شوي پرویز خټک صاحب سره هم پرې خبرې وشوې اسد قیصر صاحب سره هم پرې خبرې وشولې بیا نن تاسو د دې خپله ګواه وئ چې دوی پکې مو وغوښتلی شول نثار به تاسو هم پکې وئ موږ ټول ناست یو هغه کوم چې د پولیس آی جي و هم پکې وغوښته ورسره چې کوم ډي آی جي و هم پکې وغوښته چې کوم د اسلام آباد کمیشنر و مخامخ هم دوی کېنول او د دوی چې کومې مطالبې وې هغه مطالبې خو چې کوم انسان مړ شو هغه نه په مطالبو پوره کېږي او نه په څه کوم ظلم چې وشو هغه ظلم په کار دا ده چې داسې درنده زموږ په دې معاشره کې شته الله تعالی زموږ په دې معاشره او زموږ په سوچونو باندې رحم وکړي چې دا قسمه درندګي زموږ د دې معاشرې نه ختم شي او زموږ په معاشره کې امن راشي او زموږ په معاشره کې دا قسمه تمیز دا کم چې له ماشوم چې هغې باندې د الله تعالی هم حق نشته او ماشوم ته داسې بېدردۍ سره قتل کېدل داسې بېدردۍ سره په هغې باندې ظلم کېدل د هغې موږ ټول په دې غم کې د ده شریک وو کوم چې د پولیس وال نه د ایس ایچ او نه کم غفلت شوی دی چې 15 ورځې دوی مسلسل ورغلي دي او اف آی آر د لاج کېدو کوشش یې کړی دی او هغوی هغې سره تعاون نه یې کړی په هغې باندې هم نن خبرې وشولې او د هغه ایس ایچ او خلاف به دا سپیشل هغه ته آی جي ته دا وینا وکړی شوله سپیکر صاحب ورته ویلي چې دا د دنیا دپاره سبق جوړ کړه د ایس ایچ او چې زما یو مسلمان ورور ته دا تکلیف رسېدلي وو او هغوی به له بار بار تانې ته ورتلل کوم کلینیک والا هسپتال والا چې کوم غفلت کړی دی هغه ټیم کې چې کوم هغوی له څه په کار وو هغه څیز یې نه یې کړی په ډیوپۍ کې کوم غفلت کړی د هغوی د خلاف یې جوډیشل انکوایري مقرر کړه او هغې خلاف به مکمل انکوایري کېږي دغې ساله د کمپنسیشن د حکومت طرف نه د دوی مطالبه نه وه په هغې کې به هم انشاءالله د حکومت طرف نه ورسره ښه پوره تعاون وي داسې قسمه واقعیت چې راځي زموږ د پښتنو بالکل دې کې شک نشته چې زموږ پښتانه یو خو غریب قوم وو موږ محروم هم پاتې کړی شوي وو موږ ته پوره خپل حقوق په هر ځای کې نه دي میلاو شوي او الحمدلله دا خبره موږ په فخر کوو چې زموږ د پاکستان تحریک انصاف حکومت که راغلی دی نو موږ ته پښتنو ته پکې نمایندګي هم ډېره ورکړی شوې او اکثر موږ ته پنجاب والا دا وایي چې دا خو د پښتنو حکومت دی نو موږ هغه محرومي کم از کم اوس نشته که یو ځای کې لږ ډېر غفلت راځي هغه بس موږ بعضې وخت کې موږ نه کمزوري کېږي خو دا خبره ده چې موږ د ده سره په دې غم کې شریک وو ده سره موږ ولاړو د ده ته چې هر قسمه تکلیف یا څه مسله ورته راځي موږ سره رابطه کوي په دې په اسلام آباد کې چې څومره د پښتنو ایم این ایز دي
که کم منسټران دي کم چاته هم تکلیف راځي نو انشاءالله موږ به ورسره کلک ودرېږو او کلک به زموږ د هغوی سره مرسته وي. میں میڈیا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے ہماری ریاست کا چوتھا ستون ہے، اور چوتھا ستون اس غیر ذمہ داری کا اگر مظاہرہ کرنے لگ جائے کہ وہ یہ کہنا شروع کر دے. 2 چینلز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. باقی میڈیا کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے کوریج دینے چاہیے تھی اس مظلوم خاندان کو اور ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے اس کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں. لیکن 2 میڈیا چینل ARY اور بول کے حوالے سے خصوصی طور پہ بات کرنا چاہوں گی کہ جس غیر ذمہ داری اور غلط صحافت کا ایک مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بدترین نظیر اور کہیں پہ نہیں ملتی. 5 دن کے اندر ہمیں ہماری بچی نہیں ملتی ہے، لیکن 5 گھنٹوں کے اندر اندر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اس کا والد جو ہے وہ افغانی تھا. تو ایک طرف ہماری گورنمنٹ یہ بات کرتی ہے کہ ریاست مدینہ جو ہے وہ ہم اس وقت پاکستان کے اندر ہم نے قائم کی ہے. ریاست مدینہ کی تاریخ کو اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ تو جو مسلمان نہیں تھے وہ اقلیتیں بھی وہاں پہ جو بسنے والی تھی ان کے لیے بھی باقاعدہ طور پہ ایک عزت احترام کا ایک قانون نافذ تھا. اور ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس وقت ہمیں پاکستان کے اندر بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے ایک قوم کا ثبوت دیتے ہوئے، ایک قومیت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی بے شک ہم اسمبلی کے اندر کتنی قانون سازی کر لیں، لیکن اگر اس کی ہم امپلیمنٹیشن نہیں کرتے ہیں، ہمارے جو پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کے اندر ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے منتخب نمائندگان ہیں وہ اگر اس کے اوپر ایک سٹینڈ نہیں لیتے ہیں، کب تک جو ہے ارباب اختیار جو ہے وہ مظلوم کو اسی طریقے سے دباتے رہیں گے. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ مظلوم کے ساتھ سب سے زیادہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو کب تک روڈوں کے اوپر آ کے ہم احتجاج کریں گے، تب ہماری رپورٹ کاٹی جائے گی، تب ہمارا جو ڈیڈ باڈی ہے اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا. اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور اس گورنمنٹ کے بارے میں خصوصی طور پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے کل کا آپ کے جو اقدامات تھے، آپ نے جو ایک اجتماع تھا، جو دھرنا دیا گیا، یہاں پہ جتنے بھی مظلوم لوگ کھڑے تھے آپ نے ان کو سنا اور ان کے جو مطالبات تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کی نوبت نہیں آنا چاہیے. آپ انصاف کے مینڈیٹ کے اوپر آئیں، آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قبائل ہمارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کی بقا کی جنگ لڑی ہے، اور سب سے زیادہ ان مظلوموں کا اس قوم کے اوپر حق ہے. اس اسمبلی کے ایوانوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آپ لوگوں کا اس کے اوپر حق بنتا ہے کہ آپ ان کے لیے جو ہے وہ کام کریں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی آخر میں کہ میڈیا کو کم از کم اپنا جو یہ منفی اور گھناؤنا کردار ہے، خاص طور پہ جو کچھ چینلز ہیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہماری پالیسیز بنی ہوئی ہیں ان کو صحیح معنوں میں اس ملک کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اگر ہم کوشش کریں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ پھر ہمیں دوبارہ کسی فرشتہ کے لیے روڈ کے اوپر آ کے FIR کٹوانے کی ضرورت پڑے گی، یا پھر ہمیں جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے اسپتال کے عملے کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت پڑے گی. مہربانی، شکریہ. ہمیں تو نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن مطلب ماحول ایسا بن گیا ہے. ہمیں اس فرشتہ کے حوالے سے اسے بحیثیت مہمند قوم، پشتون قوم اس حوالے سے نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں اگر سوچنا چاہیے تو ہمیں بحیثیت انسانیت، اگر آپ دیکھ لینا تو ہر انسان خواہ وہ جس مذہب، رنگ، قومیت سے تعلق رکھتا ہوں، اس کے والدین اور اس کے رشتہ دار ہر قبیلے، ہر قوم، ہر مذہب میں ہوتے رہتے. تو اس طرح بھی فرشتہ مہمند کے والدین جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور جس طرح شروع سے لے کر ابھی تک ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے، ہر بات میں ان کے ساتھ شامل رہے. جہاں تک چینلوں کا تعلق ہے یا شخصیات کا تعلق ہے یا ریاستی اہلکاروں کا تعلق ہے جنہوں نے بیان دیے تھے، تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ میں افغانی ہوں. اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں سے برٹش نے آنے سے پہلے یہ علاقہ سب افغانستان کے ساتھ تھا. ہم سب افغانی ہیں اس حوالے سے. آج بھی اگر آپ دیکھ لینا جتنے بھی ضلع ہیں اس میں آپ کی قومیت افغانی بھی کی جاتی ہے. تو یہ کون سا جرم ہے؟ آج بھی میری جائیداد جو ہے نا وہ افغانستان کے اندر موجود ہے، کیونکہ ڈیورل لائن کے اوپر بھی اس طرف بھی ہماری جائیداد ہے اور اس طرف بھی ہماری جائیداد ہے. کیا آپ جو اتنے ظلم اور جبر کے ساتھ ایک بچی کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے، آپ اس چیز کو صرف اس چیز وجہ سے کہ یہ افغانی ہے؟
آپ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے آ کے یہاں پہ آباد ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی گھٹیا اگر ادارہ ہو وہ بھی ہے, اگر شخصیات نے کی ہو یا ریاستی اہلکار نے کی ہو, یہ انہوں نے بہت ہی. میں آج بھی افغانی ہوں, کل بھی افغانی تھا اور آئندہ کے لیے بھی افغانی رہوں گا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی دو راہے کی بات نہیں ہے. ہاں یہاں پہ ہم افغانی ہیں اور پاکستان کے اندر ہیں, اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے, اور جب بھی کوئی ایسی بات ہو ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہر ماحول میں ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے. اور ساتھ ہی ہم ان شخصیات کو, ریاستی اہلکاروں کو اور میڈیا کے چینلوں کو پہ یہ زور دیتے ہیں کہ خدا را ایسے واقعات پہ اس طرح کے کسی کے ساتھ جوڑنا یا سیاست چمکانا یا ان کو مطلب کسی حوالے سے منسلک کرنا یہ زیادتی ہے. بلکہ ہماری قوم پہلے سے بہت مشکل اور تکلیفوں سے گزر چکی ہے, نہ کہ ریاستی حوالے سے کوئی ایسی زبان استعمال کرے. تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف 2 مختصر باتیں کروں گا, باقی تو کل سے تفصیلاً اس پورے مسئلے پر, بلکہ اسی رات سے جس رات ڈیڈ باڈی ملی تھی کافی دفعہ اپنا اظہار خیال کیا ہے, پورا دن کل بھی یہ ہوتا رہا ہے. لیکن پھر میں صرف یہ بات کہوں گا کہ بعض لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ اس چیز کو لسانی لنگ دے رہے ہیں, یہ تو مطلب انسانی مسئلہ ہے. یہ بالکل انسانی مسئلہ ہے, اس کا تعلق انسانیت سے ہونا چاہیے. لیکن یہ لسانی رنگ اس کو ریاست دے رہی. اگر ایک واقعہ اسی ملک کے کسی دوسرے کونے میں کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے تو ریاست کے سب جتنے بھی ادارے ہیں, جتنے بھی ستون ہیں, وہ حرکت میں آ جاتے ہیں. آرمی چیف بھی ٹویٹ کرتے ہیں, سپریم کورٹ بھی سو موٹو لیتے ہیں, پارلیمنٹ بھی سراپا احتجاج ہوتی ہے, حکومت بھی سراپا احتجاج ہوتی ہے, عوام بھی نکل آتی ہے, میڈیا بھی آسمان سر پر اٹھا دیتی ہے. لیکن وہی واقعہ جب پھر فرشتہ مہمند کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر نہ سو موٹو آتا ہے, نہ قمر باجوہ صاحب کا ٹویٹ آتا ہے, نہ پھر میڈیا کا وہ کردار ہوتا ہے, بلکہ میڈیا ایم ویری سوری ٹو سے منفی کردار پر ادا کر. میں سب کی جنرلائز نہیں کر, لیکن چند لوگوں کے میں نام بھی نہیں لینا چاہوں گا. یہاں پر مذمت ہوئی کو میڈیا کی, لیکن میں یہاں کہوں گا کہ ان کی مذمت ان سے ہم گیلا کیوں کریں. یہ تو ہمارا میڈیا ہے ہی نہیں, یہ تو ہمارے خلاف بطور پراپیگنڈا استعمال ہوتا ہے, ہمارے حق کی آواز اس نے کبھی اٹھائی ہی نہیں. تو جن چینلز نے یہ کام کیا ہے ان کا ٹریک ریکارڈ بھی کچھ زیادہ ٹھیک نہیں. ان کا کام ہی سارا یہی ہے, ان کا کاروبار ہی یہی ہے. باقی جہاں پر افغانیت کی بات ہے تو میرے خیال میں یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں یہ سب افغان ہیں. تو ہم سب افغان ہیں. تو وہ جو نیوز چینل چلا رہے ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب افغان ہیں. اب جو چلانا چاہتے ہیں وہ چلاؤ. یہ ہم تو ابھی بھی ہمارے کاغذات مال میں ہم لوگ مسائل میں ہم قوم افغان لکھتے ہیں. تو میں اپنے افغانیت سے تو میں پاکستان نہیں بھی تھا میں تب بھی افغان تھا, انگریز یہاں نہیں بھی تھا میں تب بھی میں افغان ہوں اور میں افغان ہی رہوں گا. قومیتیں نہیں بدلتی, جغرافیے بدلتے رہتے ہیں. تو باقی جتنا تو مسئلے پر تقریباً تفصیلاً بحث ہوئی, اور یہ ایک بات ہے کہ اتفاق و اتحاد مظاہرہ ہم اگر مستقبل میں بھی کرتے رہے تو انشاءاللہ انسانیت کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے, تو میرے خیال میں کوئی ایسا قوت نہیں ہوگی اس ملک کے اندر یا اس جو ہمارے حقوق پامال کرے یا ہمارے حقوق کی پامالی ہو اس پہ خاموشی اختیار کرے. بہت شکریہ. دعا یا اللہ تا جنتونه ورنصیب کړي. یا الله د کورنۍ ته صبر ورنصیب کړي. یا الله مور او پلار خویندې وروڼو ته صبر ورنصیب. یا الله بیا یې د داسې غمونو نه وساتي. یا الله زموږ ټوله معاشره د داسې غمونو نه وساتي. یا الله ټول انسانیت د داسې واقعاتو نه وساتي. یا الله په انسانانو کې ډېرې کیسې د برداشت وي, خو داسې د ماشومانو سره داسې کوي په یو که د کوم مذهب وي که د کوم ملک وي,
هغو سره دا د برداشت نه دي. یا الله داسې واقعیات په ټوله دنیا کښې یا الله موږ ته اتفاق اتحاد رانصیب کړي. یا الله زموږ خبرې ډېرې په مشکله باندې اورېدې شي. یا الله موږ د یو خبرې د اورېدو دپاره هم ډېر سخت کوښښونه ډېر سختې منډې ووهو ډېر سخت تکلیفونه چګوو. یا الله موږ ته اسانه کړي. یا الله یا خو د ریاست په زړه کې رحم واچوي. یا الله یا موږ ته اتفاق اتحاد راکړي. یا الله یو سره وکړي. یا الله زموږ څومره هم ملګري دي یا څومره هم خلک دي چا ته څه پریشاني ده یا الله حل یې کړي. یا الله د چا څه مړي ګوړي شوي وي یا خدای پاک خدای وبخښي. یا الله زموږ د ټولو آخره خاتمه په ننګ غیرت او په دا کلمه وکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. صدر صاحب راځئ زه سره Ja, no me tengo que patricia, a la